د ننګرهار په ګوشته او دور بابا ولسوالیو کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته دوام لري. د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال وایي د ویانا غونډه او ګډونوال یې هیڅ په درد نه خوري او افغان ولس پیژندلی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ځایي سرچینې وایي چې د دور بابا په څوڅوبي سیمه باندې د پاکستاني ځواکونو له راکټي بریدونو وروسته د افغانستان اسلامي امارت ملکي وګړو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. ځایي سرچینې وایي چې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته 3 ورځې وړاندې په ګوشته ولسوالۍ کې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د اسلامي امارت له لوري د یوه زغروال ټانک لپاره د پوستې جوړولو پر سره پیل شوه. د سرچینو د معلوماتو له مخې نن ماښام په ګوشته ولسوالۍ کې او سهار په دور بابا ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې او په نښته کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې او سپکې وسلې هم کارول شوې دي. سرچینې وایي چې نن سهار پاکستاني ځواکونو د دور بابا څوڅوبي پر سیمه راکټي بریدونه کړي او وروسته اسلامي امارت هم د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د پاکستاني ځواکونو له لوري تر راکټي بریدونو وروسته د افغانستان اسلامي امارت ملکي وګړو ته د احتمالي مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د سیمو خلکو ته د خپلو کورونو د پرېښودو امر کړی او له څوڅوبي سیمې څخه ملکي وګړي وتلي دي. سیمهییزې سرچینې وایي چې دمګاړی د دور بابا په څوڅوبي سیمه کې جګړه نشته، خو په ګوشته ولسوالۍ کې لا هم د دواړو لوریو ترمنځ د ډزو غږونه تبادله کیږي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې اووه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي، خو پاکستان په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال وایي د ویانا غونډه او ګډونوال یې هیڅ په درد نه خوري او افغان ولس پیژندلی دی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال د مقاومت او نورو مخالفو جبهو له لوري د اتریش په ویانا ښار کې شوې غونډې ته په اشارې سره بیلي دا غونډې او ګډونوال یې د خلکو په درد نه خوري او دوی خلکو ډېر ښه پېژندلي چې په خپل وخت کې څه ګلانو ته اوبه ورکړي چې اوس به یې په ویانا کې کوم ګل ته اوبه ورکړي. د نوموړي په وینا د ویانا د غونډې ګډونوال د دې پر ځای چې غونډې وکړي او باید د افغانستان له خلکو د خپلو تېروتنو او کړو خیانتونو بښنه وغواړي او شرم دې وکړي.